سلامونه بیا مو هم وخت په خیر ستړي مه شئ هغو دوستانو ته ښه راغلاست چې همداسې به زموږ سره یو ځای شول او د البته خپرونه ګوري په روژې مبارک میاشتې کې د خیرات یا هم صدقې په اړه باندې موږ ډېری خیریه بنسټونه لرو چې دغه خیریه بنسټونه البته د غریبو خلکو سره د مرستې په برخه کې کار کوي که څه هم موږ د روژې نه بعد بیا هم زیاتره کسان دي چې خیر و خیریات او صدقه ورکوي خو دغه صدقه پر کوم کسانو باندې لازمه ده چې باید هغو کسانو ته ورکړل شي آیا هغه کسان چې مریضان دي ناتوانه دي په هغوی باندې هم صدقه کیږي که نه کیږي آیا پر دې باندې هم صدقه کیږي چې موږ د دغه صدقې دغه پیسې نه کتابخانه جوړه کړو یو داسې خیریه کارونه ترسره کړو یو بنسټیز کارونه وکړو امکان لري که نه لري پر دې موضوع باندې له مولوي صاحب دین خبر د کابل ولایت د سولې کمیټې رئیس را سره مېلمه ده غواړو چې دوی سره بحث او خبرې وکړو مولوي صاحب محترم ستړي مه شئ او سهار مو نیکمرغه مهرباني همچنان زه تاسو ته او د تلویزیون اوریدونکو او لیدونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم خدای دې وکړه چې دا روژه مبارکه زموږ او ستاسو ټول په عبادت او سخاوت کې انشاءالله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب پیل به د دې څخه وکړو چې صدقه یعنې څه بیا هم مننه تاسو نه صدقه یو عام لفظ دی چې په زکات خیرات نظر او په ټولو مستحبو او سنتو امورو باندې دلالت کوي اما اکثر لفظ د صدقې په زکات باندې زیات استعمالیږي نور که سړی په ځان باندې نظر ومني هغه هم من وجه صدقه ده یو سړی یو غریب مسکین ته کومه پیسه نیمه ورکوي یا ډوډۍ ورکوي یا بل شی ورکوي دا هم صدقه ده خو اکثر اطلاق د لفظ د صدقې په زکات باندې کیږي زکات هر هغه شی دی چې د اسلام په 5 بناو کې یو اعظم رکن دی او زکات به خصوصا څوک چې د خپل مال نه زکات ورکوي زکات خپل لغوي معنا نشو او نمو ته ویلی شي څوک چې د کوم مالونه زکات ورکوي الله رب العالمین په هغو مالونو کې زیادت راولي کمی پکې نه راځي که حقیقتا وي که حکما وي خو زیادت پکې راځي کمی پکې نه راځي نو د صدقې مختلفې ترجمې اکثر استعمال په زکات سره یعنی موږ زکات ته هم صدقه ویلی شو بله او د دې نه علاوه چې موږ څه ورکوو خلکو ته یا هم نفلونه خیرات او نذرونه دا هم په صدقة الفطر او دا هم په صدقة الفطر بیا په واجبو کې استعمالیږي خو ما ته وایي چې لفظ عام دی په ټولو خیریه کارونه کې صدقه استعمالیږي ډېری کسان په همدې فکر باندې چې موږ د خیر و خیریات باید په دې روژې مبارکې میاشتې کې ورکړو په دې میاشت کې ډېر ثواب لري تاسو په کوم اند باندې یاستئ ځکه موږ په افغانستان کې ډېر نیازمنده خلک لرو چې هغه د روژې نه بغیر هم ډېر اړمن وي کورنۍ وي نو هغه یعنې د روژې نه بغیر بیا دومره ثواب نه لري نو خیر دغه خو یو سلمان فارسي رضی الله عنه یو اوږد حدیث په دې باره کې نقل کړی دی د روژې په میاشت کې تصدق خیرات زکات ورکول نسبتا د نورو میاشتو نه بهتر او افضل دي او هر شی یو خاص زمان او مکان لري اوس موږ حج یو مثال درته وایم حج په هغه 10 ورځو د ذوالحجه کې کیږي ګوره دغه زمان د دې حج دپاره وضع کړی شوی دی یا هغه اماکن متبرکه لکه طواف او غیر ذلکه چې کیږي هغه مکان وضع شوی نو د هر شي دپاره الله رب العالمین فضیلت ورکړی دی د روژې میاشتې یو فضیلت دا دی چې په دې کې صدقه ورکول زکات ورکول خلکو سره نیکي کول دا ډېر اهم دي لکه سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي په خپل حدیث نقل شوی ټول کتاب صحیح نقل کړی دی دی وایي ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه واورېد په آخره ورځ د شعبان باندې شعبان آخره ورځ و سبا ته د رمضان ورځ و د حدیث خو ډېر اوږد حدیث زه یو جز راغلم چې موږ تاسو مقصد پکې دی نو وایي نبي علیه الصلاة والسلام فرمیل چې دا ډېره مبارکه میاشت ده په دې میاشت کې د نفلي عبادت چې څوک الله رب العالمین ورته د فرض عبادت اجر ورکوي او که څوک فرضي عبادت وکړه نو د یو عبادت په مقابل کې الله رب العالمین ورته اوه عبادتونو درجه ورکوي مقصد دا دی چې په دې میاشت کې چا
فرضي په ده باندې فرض دی زکات یې چاته ورکړي 1 روپۍ نو الله رب العالمین د دې په مقابل کې ورته د 2 روپۍ اجر ورکوي که چا 2 روپۍ مصرف کړي الله پاک ورته د 200 روپۍ که چا 2 لکه مصرف کړي الله رب العالمین داسې یعنی یوازې صدقه نه ده چې په دې میاشت کې ثواب لري موږ عبادت لمونځ یا هم د چا سره په ښه برخورد کول ښه سلوک کول دا هم ثواب لري په دې مبارکه میاشت کې څو چنده زیاتیږي یعنی 80 چنده زیاتیږي حدیث شریف کې دا خو 80 چنده سلمان فارسی رضی الله عنه په دې حدیث کې راغلي او نور الله رب العالمین خو فرمایي مضاعفه د الله رب العالمین په علم کې دی چې څو چنده زیاتوي دا زموږ د علم نه بیرون خبره ده او د دې حدیث په ارتباط باندې نو دوی وایي چې نفلي عبادت په مقابل کې الله فرضي اجر ورکوي او د یو فرض په مقابل کې الله رب العالمین 2 فرضو اجرونه ورکوي نو په دې میاشت کې زکات ورکول سرسیا ورکول یا نور نظر یا خیرات زکات 2 چنده الله رب العالمین ته زیات محبوب نو مولوي صاحب څوک د صدقې مستحق دي د صدقې خو قرآن عظیم شان کې 8 قسمه انما صدقات للفقراء والمساکین دا آیات کریمه په دې دلالت کوي چې 8 اقسام الله رب العالمین ذکر کړي د زکات مستحقین د صدقې مستحقین هر څوک دي نبی علیه الصلاة والسلام په څنګ کې یو ګاونډی و یهودي هغه ته مې صدقه ورکړې ده خو دا اوسني یهودیان داسې نه وو لکه سابقه هغو کې یو ډېر مینه محبت صمیمیت و داسې نو نبی علیه الصلاة والسلام چې یهودي ته صدقه ورکوي نو موږ او تاسو صدقه هر چاته جایز ده اما زکات دپاره خاص اصناف خاص صنفونه جوړ شوي دي چې هغه فقیران دي مسکینان دي یتیمان دي مسافر دي چې له مسافرو نه مراد حجاج دي په لار کې بند پاتې شوي دي کوم وطن کې ډېر مالدار دي خو په لار کې څه ورسره نشته دی یا طالبان دي علما دي هغو مالدار وطن کې خو په مسافرۍ کې څه ورسره نشته یا هر هغه مسافر چې سفر کوي زموږ او تاسو ننوتي د دغه 8 قسمونو نه یو قسم د دې نه بیا وضع کړی شوی دی چې هغې ته مؤلفة قلوب ویلی شي مؤلفة قلوب دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اقارب و دوستانو او هغو قبیلې ته به ویل کېده ولې چې دا زکات یو د دنیا خیره دی موږ پښتو کې ورته وایو زکات د دنیا خیره دی نه که څوک خپله دنیا د خیرې نه پاکوي د ناولو چیزونو نه پاکوي نو هغه د خپل مال نه څه ورکوي زکات نو دا د نبي علیه السلام کورنۍ یا د ده متعلقین چې د دې نه مستثنا شوي دي مطلب دا چې دا زکات خیره د دنیا د هغه د دې سره نه ښایېږي چې نبي علیه السلام اولاد المسوي ته ورکول شي نور باقیمنده ټول اصنافو باندې زکات کې بل په زکات کې لویه مهمه خبره ده شاید تاسو ما نه سوال ونه کړئ زه همداسې خپل ځانه درته ډېره مهمه خبره دا ده چې زکات کې یو شی شرط دی چې هغه قبض کول دي قبض کول چې په زکات کې ونه شي او هغه زکات نه کېږي قبض دا معنا لري چې اوس په نورو صدقو خیراتونو نظرونو کې قبض شرط نه دی ته کولی شي چې مدرسې ته ورکړي یو جومات ورباندې جوړ کړي یو لار ورباندې جوړ کړي یو کویو ورباندې جوړ کړي یو بل چا ته ورکړي اما زکات هغه مال دی چې دې دپاره قبض شرط دی او په دغه 7 اصنافو کې به یو صنف ته حتما ورکوي یو شی بل هم وبخښئ یو شی چې زما ذهن ته راغی ستاسو په دې خبرو کې څوک زکات یا څوک صدقه ورکولی شي کوم کسان یې ورکولی شي او څه ورکولی شي نه یو خو صدقه ده یو زکات صدقه یادوم صدقه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اگر که تاسو نیمه خرما وي هم صدقه ورکوئ نیمه خرما ګوره خرما خو هغه چې نیمه کړي ته هغې هم اجر الله پاک درکوي دا خیرات صدقه دې کې معیار وزن معلوم نه دی د خپل وس مطابق د غریب زه به مثال درته وایم نبی علیه السلام فرمایي د غریب سړي 1 روپۍ د مالدار سړي د 100 روپیو نه ډېر اجر د الله په نزد لري نه هغه زیادښت و کمښت مې په نظر کې نه و یعنې موږ ډېری کسان د کورنۍ چې په کور کې
زاړه لباسونه لري نور څه شی نه لري غواړي چې یو غریب ته همدغه لباس ورکړي یا همدا چې ځینې یو بل شی هم دی چې ځینې کسان دي چې هغه مواد لري کور کې تاریخ یا کم پاتې دی یا هم د استفادې نه تقریبا چې ختم دي هغه هم چاته ورکولی شو په صدقې کې ما خو تا ته وایي صدقه کې شرط دا نه دی چې څومره معیار او وزن دی هر څه چې د فقیر سړي وي نور څه نه لري ما خو ځکه مثال درته وي د فقیر سړي 2 روپۍ دغه زړې جامې چې یو غریب ته ورکړه د الله په نزد د نوو جامو نه بهترې دي ولې دی د خپل وس مطابق مکلف دی د کې دغه وس شته دی غني مالدار کې ډېره وسه ده نو د خپل وس مطابق صدقه ورکول هر چاته او په هر چا باندې ده اما زکات کې به شرطونه دي لکه موږ تاسو چې مخکې ذکر کړل نو مولوي صاحب د دینونو په پیروانو باندې هم صدقه کیږي چې موږ یې ورکوو ته بله صدقه کیږي زموږ په هغه باندې قول دا د نبي علیه الصلاة والسلام چې خپل ګاونډي یهودي و هغې ته صدقه ورکوله دا نور ادیانو سره زموږ او تاسو دا برخورد باید یو ښه برخورد وي چې موږ مسلمانان هغو ته د وحشیانو په شکل معرفي نه شو موږ د هغو څخه ښه نیک برخورد وکړو چې هغه ووایي چې دغه اسلام خو د صمیمیت د محبت دین دی نه د وحشت او د نفرت دین اما متاسفانه چې موږ او تاسو کې نن سبا وحشت او نفرت لږ زیات شوی دی واقعا یو کس دی چې پلار یې پیسهدار دی پولدار دی خو زوی دی چې ناداره دی چې شی نه لري او یا هم پلار یې پیسې نه ورته ورکوي یا هم دی بالغ دی په دې باندې هم صدقه کیږي چې موږ صدقه ورته ورکو او د پلار دغلته دا ډېرې ښې هغه ته اشاره وکړه زما ذهن ته یو وضاحت راغلی زکات په اصولو او په فروعو نه کیږي یو سړی دی ډېر غني دی مور یا پلار یا نیکه ډېر فقیر دی دغه سړی د مور او پلار او نیکه او همداسې پورته چې څومره غور نیکه او داسې پسې ورځه نو دغه سړی په اصولو کې هغه اصول دي اصولو ته زکات نشي ورکولی ولې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي انت و مالک لابیک ته او ستا مال ستا د پلار دی او همدارنګې لکه څنګه چې په اصولو کې زکات نسی کېږي سړی نشي ورکولی نو فروعو ته هم زکات نشي ورکولی زوی ته المسی ته کړوسي ته همداسې ښکته پسې راځه نور د فروعو او د اصولو نه ماسوا په هغه اصنافو کې شامل وي اول زکات مستحقین اقارب او دوستان دي ولې ذوي القربا راځي چې تاسو ذوي القربا ورسره نیکي وکړئ ذوي القربا خپل هغه دوستان او خپل خپلوان راځي یو د ښځې زکات په میړه نه کېږي د میړه زکات په ښځه نه کېږي او که کله ښځه د میړه د نکاح نه ووته بیا زکات کېږي ورباندې او بل باندې نو مولوي صاحب په چا باندې صدقه لازمه ده او لازمیږي چې هغوی باید نورو ته صدقه ورکوي ټول انسانان کولی شي چې صدقه ورکړي بلې صدقې نه دی کې موږ تاسو سوال په تفکیک کوو صدقه ښایي که زکات ښایي خپله صدقه زکات خو هغه ځینې کسان دي چې هغه دارایي لري چې لري امکانات لري ورکولی شي صدقه هر څوک ما مخکې هم وي د خپل وس مطابق مطلب دا چې نبی علیه الصلاة والسلام ما سلمان فارسي رضی الله عنه په حدیث کې فرمایي وایي تاسو خلکو ته افطاری جوړ کړئ هغه وایي چې یا رسول الله زموږ څه څه نشته چې موږ افطاری جوړ کړو وی دغه شودو اوبو کې واچوي دوی ورته لسي وایي که څه ورته وایي وی دا ورته ورکړئ وی دا هم نه لرو وی یخ اوبه ورته ورکړئ روژه ماتي په وخت کې نور څه نه لري چاته یو یخ اوبه ورکړي دا هم تصدق او خیرات دی نو تصدق عام لفظ دی داسې نه دی چې معیار او وزن کې معلوم نه دی لږ به کې ډېر وي د خپل وس مطابق هر چا ته هر څوک یې کولی شي چې ورکړي هغه که فقیر وي که غریب وي هر څوک وي کولی شي چې د ثواب په خاطر باندې د ثواب په نیت باندې چاته ورکړي دا صدقه ده خپله دا صدقه ده خپله واقعا که پر دې باندې وغږېږو مولوي صاحب چې د صدقې په پیسو باندې چې د خیرات په پیسو باندې مونږ کولی شو چې یو خیریه بنسټ کتابخانه یا هم نور داسې څه جوړ کړو نه دې کې کولی شو خو په هغه اصولو باندې خیریه بنسټونه چې څومره دي د زکات دپاره ښیم صدقه ورباندې کولی شو دا مخکې خبره اما زکات دپاره یو شرط دی ته خیریه بنسټ ته لکه ستاسو بنسټ یا د بل چا بنسټ یو څوک ورته راځي د زکات پیسې ورکوي دلته باید په دې بنسټ کې یو غریب یو مظلوم یو مسکین سړی وي
دغه مالدار دی دا روپۍ راواخلي د مسکین غریب ته دی ورکا او دغه مسکین غریب سړی دی بیا د زړه د اخلاصه دا پیسې راواخلي د بنسټ ته دی ورکا دا یوه حیله پکې جوړېږي په خپله بنسټ دا څوک چې چاته پیسې ورکوي د زکات پیسې شرط پکې دا دی چې دا قبض وکړه دا باید مسکین وي فقیر وي مسافر وي یا مثال په توګه غلام وي چې ځان ورباندې کړي اما په دغسې شرط کې کیږي او د دې نه ماسوا نور په خیریت د صدقې پیسې کولی شو د خیر و خیرات پیسې کولی شو چې موږ کتابخانه ورباندې جوړه کړو یا هم یو څوک راځي د خپل ذهن د دغه لپاره اسلامي معلوماتو د زیاتوالي لپاره د خیر و خیرات یعنې ثواب یې موږ ته رسېږي که څوک چېرته موږ داسې یو شی جوړ کړو رسېږي خو زکات باندې زکات هغه شرط دی چې یو غریب ته یې باید ورکړي هغه باید قبض کړه هغه قبض کړه د هغې نه بعد داسې نه چې مخکې تا قرارداد ورسره کړي قبض کوي به هغه بې قبض کړه په خپل اخلاص په خپله خوښه دې راواخلي بنسټونو ته دې ورکړه او دې دپاره دغه شوی واقعا ډېره زیاته مننه په وروستۍ کوم پیغام هغه کسانو ته چې یعنې وصل لري توان لري د یو څو روپو باندې د صدقې چې چاته یې ورکړي څه دی په دې روژې مبارکې میاشتې کې دا په هر مؤمن مسلمان باندې صدقه لازمه ده د خپل وس مطابق بیا په هر مؤمن هغه مسلمان چې هغه غني وي هغو باندې زکات لازم دی او زکات دا روژې میاشت الله رب العالمین د همدې دپاره وضع کړې ده چې دغه مالدار خلک اغنیا خلک د فقراو د حاله خبر شي فقرا یوه ورځ هم ډوډۍ ونه خوري دوه ورځې هم شوارز ونه خوري اغنیا دغه د 14 ساعت یا 15 ساعت یا 18 ساعت روژه ونیسي څومره وارخطوي نو دا غنین باید دغه سوچ فکر وکړه چې یو فقیر مسکین چې شواروز کې ډوډۍ ونه خوري د ده په څه حال وي نو د روژې مبارکې یو حکمت الهي اندا دی چې اغنیا د فقراو د مسکینانو د حال خبر شي او صله رحمي پکې پیدا شي او د هغو درد حس کا چې دی په دې 15 ساعتونو توان نه لري او یو فقیر یو شواروز ډوډۍ ونه خوري موږ او تاسو شاید تلویزیونونه هم تاسو بعضې پروګرامونه کوئ چې داسې خلک شته دی چې هغه شواروز هم څه نه لري نو 40 ساعته کې سړی ډوډۍ ونه خوري نو دا د اغنیاو تفضل او هغه دی باید چې په فقراو باندې وکړه نو زما ټول اغنیاو د افغانستان ته دا که حکومتي چارواکي وي که تجاران وي غیر ذلکه باید خاص توجه په همیشه دپاره په ټول کال کې اما خصوصا د روژې مبارکې په میاشت کې چې فضیلتونه یې زیات دي ثوابونه یې زیات دي مخکې هم موږ خبرې ته اشاره وکړه چې یو فرض په اویا فرض نو که چېرته دوی په دغه کې مسلمانانو یا د فقراو څه هغه وکړه دوی دپاره ډېر اجر او ثواب ډېره زیاته مننه مولوي صاحب چې راغلی زموږ بلنه ومنله مننه خوشحاله اوسئ مولوي صاحب دین خبر د کابل ولایت د سولې کمیټې رئیس را سره میلمه و او واقعا پر صدقې باندې ډېر څه وویلې اوس هم یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده ویې ګورئ بیا هم را سره ملتیا وکړئ موږ له تاسو سره فواید نارنج در ماه مبارک رمضان. نارنج میوه ترش از خانواده مرکباتی است و درخت نارنج که بومی آسیا و مدیترانه است. به عنوان مادر مرکبات شناخته می شود و پایه بسیار خوبی برای پیوند شاخه های کینو نیز می باشد. به دلیل داشتن طبع نارنج سرد و خشک می باشد. به همین دلیل است که در ماه رمضان بیشتر توصیه می شود از نارنج، پوست نارنج و بهار نارنج برای تهیه سالاد ها و غیره استفاده می کند. همچنین از روغن نارنج نیز برای تهیه داروها، لوازم آرایشی و صابون استفاده می شود. مزایای نارنج برای سلامتی: لاغری و کاهش وزن، درمان یوبس، درمان فشار خون بالا، درمان دیابت و مرطوب کننده پوست. نارنج پوست را آب رسانی کرده و به عنوان مرطوب کننده طبیعی پوست استفاده می شود. درمان جوش و لکه صورت: پوست نارنج دارای خواص ضد التهابی و ضد باکتریایی بوده و برای درمان جوش صورت مفید می باشد و همچنان ورزشکارانی که در ماه مبارک رمضان ورزش می کند از نارنج باید استفاده کند.
درمان ریزش مو. نارنج برای درمان ریزش مو مفید می باشد و به تقویت و افزایش رشد مو کمک می کند. نرم کننده طبیعی. نارنج پخته شده را بر روی موهایتان بمالید تا موها را نرم و درخشان کند. فواید دارویی و درمانی نارنج. تحقیقات نشان داده است که موجود در نارنج باعث افزایش متابولیسم بدن و کاهش اشتها شده و در کنار ورزش میتوان باعث لاغری و کاهش وزن افراد شود. پس اگر میخواهید وزنتان را در رمضان کم کنید میتونید از نارنج استفاده کنید. فشار خون در منابع داخلی. گفته شده است که مصرف آب نارنج باعث کنترل فشار خون بالا می شود، اما در برخی منابع نیز می گوید که نارنج فقط برای افراد مبتلا به فشار خون پایین مفید است و بهتر است کسانی که فشار خون بالا دارند نارنج مصرف نکنند چون باعث افزایش فشار خون آنها می شود. دیابت و قند خون. تحقیقات نشان می دهد که نوشیدن چای نارنج و میوه نارنج برای 4 ماه باعث کاهش سطح قند خون در افراد مبتلا به دیابت و نوع دوم آن می شود. همچنین میوه نارنج سطوح گلوکوز خون افراد مبتلا به دیابت را نیز کاهش می دهد.